بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په ورډ پروګرام کې د سرټیفیکیټ یا ستاینلیک یا تصدیق نامې د ډیزاین کولو طریقه ښیمه. که چیرې تاسې په یو اداره کې کار کوئ او غواړئ چې خپلو کارمندانو ته یو ستاینلیک ورکوئ، نو څنګه به یې په ورډ پروګرام کې ډیزاین کوئ. ګورئ دلته راځو، دغه ستاینلیک دی، دا ما ډیزاین کړی په ورډ پروګرام کې. ډېر اسانه او ساده طریقې سره ډیزاین کیږي. نو تاسو ته به زه نن همدغه طریقه ښیم چې دا څنګه ډیزاین کیږي. تاسې به راشئ، د ورډ پروګرام چې دی دا به تاسې اوپن کړئ. ورډ پروګرام مو چې اوپن کړه کله، دا به تاسې راشئ لیاوټ ته. په لیاوټ کې به څه وکئ، دا اورینټیشن موډ ته لینډسکیپ کړئ. کله مو چې دا لینډسکیپ بیا به هم انزرټ ته راشئ او دې ځای نه به شیپ راواخلئ، او شیپ چې کوم دی هغه به دا ټرینګل چې دی دا به راواخلئ. دا ټرینګل به ډرا کړئ. دا مو چې کله ډرا کړه، د دې ته به داسې روټیشن ورکړئ په دې طریقې سره. بیا به یې راوړئ، دا به په دې کونج کې داسې ولګوئ. لږ به یې دا داسې کوم چې دا ډیزاین یې برابر شي. دا به دې کونج کې کېږدئ. دلته به راشئ، دې ته به فل کلر ورکړئ. فل کلر به زه دا ورکوم. آوټلاین که چېرته نه غواړئ نو آوټلاین یې کوئ. بیا چې دی د دې ډوپلیکیټ واخلئ، کنټرول ډي سره مې چې دی د دې ډوپلیکیټ واخیستی. کله چې د کنټرول ډي سره د دې ډوپلیکیټ واخلئ، دا به دې بل سایډ ته راواړوئ، روټیټ به یې کوئ. یا داسې یې کوئ، دې ځای نه چې دی دا لږ دلته راوړئ لاندې. کله مو چې راوړ داسې واړوئ، چې داسې مو راوړئ، دې کونج کې کېږدئ. دا داسې ښه برابر یې کېږدئ. دلته مو چې کېښوده، اوس به داسې کار وکئ چې را به شئ دې ځای نه راوبخلئ یو ریکټینګل چې دی دا به تاسې ډرا کړئ، د عمره اندازه. دا مو چې ډرا کړه، دې ته به دا کلر ورکئ، او آوټلاین چې دی که ختمول یې غواړئ نو آوټلاین یې کوئ، او دا لږ داسې روټیټ کړئ. روټیټ مو چې که دا به راوړئ، دلته به یې کېږدئ. لږ به یې سایز نورم کم کړو، او ډوپلیکیټ به یې واخلئ کنټرول ډي سره. صحیح شو. بیا به کنټرول سره دواړه سلیکټ کړئ، بیا به د دواړو ډوپلیکیټ واخلئ او دا به راوړئ دلته. دا مو کېښوده دلته. اوس به راشو انزرټ ته، او همدغه ریکټینګل به بیا یو دانه راواخلو، دلته به یې ډرا کړو داسې. کله مو چې ډرا کړه، دې ته همدغه کلر ورکئ او ډوپلیکیټ یې کړئ، کنټرول ډي سره مو چې ډوپلیکیټ کړه، دا به دلته کېږدئ. دې ته به چې دی فل کلر دا ورکړو، او دا چې دی دا به سینټ ټو بیک، هغې نه به یې شاته. کنټرول سره مې دواړه سلیکټ کړه، لږ یې دا سایز کمو د دواړو. سایز مو کم کړه، لږ به یې دې خوا راوړو داسې، دلته به یې کېږدو. اوس راځو انزرټ ته. په انزرټ کې چې دی شیپس ته راځو، او ریکټینګل راخلو، اراونډ کارنرز دا ډرا کوو. دا به داسې ډرا کړو.
دا مو چې کله ډرا کړه په دې طریقې سره نو تاسې به دا د دې کونج نه ونیسئ چې لږ داسې څنګه شي راونډ شي په دې اندازه. ګوره دغه زیړه نقطه چې ګورې په دې مې کلیک وکړه دا مې لږه راونډ کړه. راځو دلته شیفت فیل ته دا خو نو فیل کوو. آوټلاین ته راځو. آوټلاین به ورته دغه اندازه انتخاب کړو او د آوټلاین کلر چې دی هغه به هم ورته دا انتخاب کړو. دا مو ورته انتخاب کړ. دې ځای نه به یې لږ بره کړو معمولي شانتې. اوس به یو کار وکړو چې دا به څنګه کړو سین ټو بیک دا مو شاته ویو. اوس تاسې غواړئ چې خپل کم لوګو ده هغه راوړئ دلته ایږدئ. نو دې دپاره به تاسې راشئ. زه به یو لوګو خپله جوړه کړم. دلته را به شو دې ځای نه به دا سټار راواخلو. دا مې راواخیسته او را به شو یو اول به راواخلو. دا به راوړو دلته به یې کېږدو لږ به یې سایز کم کړو. په دې سنټر کې به یې کېږدو. دې ته به کلر چې دی چینج کړو. دا به ورته انتخاب د آوټلاین کلر شو. راځو فیل کلر ورکړو. دې نه بعد به راشو او دا کم چې سټار و دې ته مو کلر بدل کړ او را به شو شیپ ریسیټ ته. دې ته به دا انتخاب کړو. په دې باندې تاسې لیکل کوئ. په دې رایټ کلیک وکړئ آرټ ټیکس ووهئ. مثال زه ورته لیکل کوم فرضاً لیکم ورته چې فهیم او انټر وهو 2025. دا لیکل یې سلیکټ کوم لږ یې سایز کموم چې دواړه شو شي. لږ به د هغه هم کم کړو. دا مې ولیکه. اوس کنټرول سره زه دا دواړه سلیکټ کوم دا ګروپ کوو. شیفت فارمټ ته راځو. دا به ګروپ کوو چې کله یې که مونږ موف کوو نو موف کولو سره به ټول دا په یو ځای باندې څنګه کېږي موف کېږي به. دا یو لوګو شو. مثال دا فرضاً د انسټیټیوټ یا د ښوونیز مرکز لوګو شوه. دا هم دلته کېښودله. اوس راځو یو بل ټیکس باکس راخلو. دا ډرا کوو او په دې کې زه یو لوګو راوړم. شیپ نو آوټلاین به انتخاب کړئ. شیپ فیل ته به راشئ پیکچر ته او پیکچر کې فرام فایل باندې به کلیک وکړئ. تاسې سره په کم ځای کې چې لوګو وي هغه لوګو به تاسې پیدا کړئ. مثال ما سره په دې ډرایو کې چې دی دغه لوګو شته. دا مې انزرټ کړ. دا لوګو به تاسې راواخلئ. دې سیټ کې به یې کېږدئ داسې برابر. اوس یو بل ټیکس باکس راخلو. دلته راځو ټیکس باکس به ډرا کړو. دې نه وروسته چې کوم دی دا آوټلاین به یې ختم کړو. دې کې مونږ لیکل کړو. مثال زه دلته سنټر ته به دا لیکل راوړو او سایز به یې لږ زیات کړو. دې ځای نه فرضاً زه دلته لیکم چې د افغانستان اسلامي امارت. دا مې ولیکه. که چېرته تاسو سره تیار بلټن یو عکس وي ما سره اوس یو عکس ته زه همغه راخلم په همدې کې اکدم. نو دلته به راشو شیفت فارمټ ته شیفت فیل ته پیکچر فرام فایل دغه ما سره عکس ته تیار دلته موجود دی. زه همدغه راخلم د افغانستان اسلامي امارت او دا زه راوړم دلته یې ږدم. دا مې دلته کېښود. اوس یو بل ټیکس باکس راخلو. نور لیکل پکې کوو. ټیکس باکس مو ډرا کړ. نو آوټلاین به انتخاب کړو. دا به چې دی سنټر ته راوړو او د لیکلو سایز چې کوم دی دا به لږ ورته زیات کړو. او دلته فنټ چې دی ما سره یو فنټ دی د پښتو کروړ په نوم باندې.
زه به دا سرچ کوم دلته پښتو کروړ. دلته به لیکل وکړو یو ځل. زه لیکم مثال د پوهنې وزارت. اوس به دا سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته دلته راځو. فنټ به اسانه راشي. پښتو کروړ انټر یې کړئ. همدارنګه دا مو ولیکه. دې پسې لیکم فهیم ښوونیز مرکز. دا مو ولیکه. دا به لږ داسې سایز به برابر کو په دې طریقې سره. دا به سلیکټ کو. کنټرول ای سره به سلیکټ کو. دلته به راشي دا سپیس د دوی ترمنځ چې کوم دی دا به ختم کړو چې لږ نږدې شي. دا به راوړو دلته به یې کېږدو. داسې به سنټر کې تاسې برابر کړئ. بل ټیکس باکس راخلو یا همدغه چې د دې ډوپلیکیټ اخلي. کنټرول ډي سره مې د دې ډوپلیکیټ واخیسته. ګورئ په همدې کې چې کوم دی زه اوس لیکل کوم چې فهیم ښوونیز مرکز. دا خو مو ولیکه. ستاینلیک پکې لیکو. ستاینلیک دا مو ولیکه او د دې دا سایز چې کوم دی کنټرول ای سره مې سلیکټ کړ. سایز به یې لږه زیات کړو. دومره اندازه. دا به هم تاسې راوړئ دلته په دې سنټر کې برابر به یې کېږدئ. اوس راځو د همدغې ټیکس باکس یو بل ډوپلیکیټ اخلو کنټرول ډي سره. ډوپلیکیټ مې واخیسته او دا به دې راوړو دلته به یې کېږدو. دې نه بعد چې کوم دی داسې به یې لږه دا سایز پراخه کړو. ګورئ دلته چې کوم دغه راوړو دا به تاسې ختم کړئ. یو خو دا دی چې نو فیل به کلیک کړئ. نو فیل مو چې کلیک کړ دلته دا لیکل راغله او بل یې کولی شي چې دا تاسو سینډ ټو بک کړئ. اوس دې کې مونږه خپل کوم چې لیکل دي هغه کوو. د سرټیفیکیټ مربوط چې لیکل دي هغه لیکل مونږه اوس دلته کوو. لیکل به څه ډول کوو. مثال داسې لیکو چې د فهیم ښوونیز مرکز ویاړي چې ښاغلي انجینر صاحب عباد الله فهیم د ځوان نسل په روزنه او پرمختګ کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ترسره کړي دي. دغه ستاینلیک تاسې ته ډالۍ کوي او په راتلونکي کې درته د لا بریاوو غوښتونکی دی. دا مو ولیکو. لږ بلندې راشو دلته به ولیکو چې
د فهیم ښوونیز مرکز. دا اداره شته دلته چې د امضا او مهر کیږي. ګورې دا به سلیکټ کړو، سلیکشن نه وروسته چې دی انډرلاین به یې کړو. دا برابر شو، دا زمونږه ستاینلیک شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د خپلو کارمندانو لپاره یو ستاینلیک جوړ کړو. بله مهمه خبره دا ده که چیرته تا سره په یو اداره کې 20 30 50 یا 100 تنه کارمندان وي، د هغوی لپاره به دا ستاینلیک څنګه جوړوي. مطلب اوس که چیرته غواړې چې هر یو جدا جدا دا پیج صفحې او بیا نوم ورته بدلی او بیا پرنټ کې ورکوي، دا طریقه ډیره سخته ده. نو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله داسې طریقه درته ښیم چې په یو کلیک سره به 50 تنه 100 تنه کارمندانو ته څنګه دغه ستاینلیک په یو کلیک سره جوړوي. صرف چې یو کلیک کوي نو ټولو ته په یو کلیک سره، مثال که 30 وي که 40 که 50 هر څو تنه وي، په یو کلیک سره به ورته دغه ستاینلیک جوړیږي او برابریږي او هغوی ته به پرنټ کوي او ورکوي به. نو هیله ده چې په دې جوړولو طریقه باندې پوه شوي یاستئ. مننه، خوشحاله اوسئ.